کچیر موږ په دروغو باندې خپل عوام خطا ایستلی دوکه مور کولی تاسې راسئ همدغه کتاب زه اوس درته ښیم له همدغې صفحې نه مسلمانانو د ما دا بله کمره را غټه کړې انساب الاشراف همدا صفحه یې ځینې را اخیستلې ده ګورې همدغه صفحه درته معلومیږي که نه معلومیږي جواب راکوي بده مه کینئ دا کسان راپورته کړي دلته قاضي صاحب محترم د ما فکر ټول کامنټ کې وبخښنې سره عمر جان راغی الحمدلله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. هماغه ویډیو کې دغه صفحه راولې چې دی پیش کیږي د مسلمانانو ته درک معلوم سي. خاري کاری صدر ته او ګوري مسلمانانو دا وګوري د ما دغه کمرې دغه د قاری شفیع الله مومن دغه کمرې ته مسلمانانو وګوري د کمرې ته همدغه روایت راخیستلی ده همدا روایت درته معلومیږي که نه؟ هو قاری صاحب ښکاري مهرباني زه تاسې ما ته لږ صبر وکړئ لږ صبر ما تاسو ته ویل ګوري تاسې د ده په اسکرین چې کوم زیړ خط ته د دې په خط باندې دا سپینه خط چې درته معلومیږي له دې خپلو عوامو سره چې څوک دوکه و خیانت کوي او الله یې شرموي الله بې داسې شرموي تاسې وګورئ دې ځای ته دا پاسني روایت ته په یو صفحه کې ای عامو شایه و دومره دوکه در سره کوي په یو صفحه کې تاسې اوس دې ځای ته وګورئ د دې صفحې په سر باندې 300 یو شپیتم روایت ده څوم 300 دې ځای ته 300 یو شپیتم لمبر روایت ده داسې راوړې ده 302 شپیتم لمبر روایت ده ګوریا د څه ویل وایي د تاسې عمرو بن العاص وایي دې ځای ته وګورئ عمرو بن العاص په دې روایت کې څه راځي وګورئ عبدالله ابن عمرو بن العاص قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نو سی وای نبی علیه السلام ویل سی زوی ورسره ناس ومه نو ویل سی اوس به یو کس راوزله دې درې نه چې دی به یموت علی غیر ملتي یعنې دی به په اسلام باندې نه مړ کېږي تاسې وګورئ همدغه صفحه زه اوس راځم اصلي کتاب ته راځم چېرته راځم اصلي کتاب ته اصلي کتاب همدا د مسلمانانو غوږ انساب الاشراف سم ورته وګورئ انساب الاشراف د دې څوم جلد پاس ورته وګورئ پاس په دې ځای کې وګورئ دې ځای کې پنځم جلد پاس ورته وګورئ پنځم جلد په دې ځای کې هم درته معلومیږي پنځم جلد الجزء الخامس په دې ځای کې تاسې وګورئ مسلمانانو دا ده 301 تاسې به وایئ چې قاري صاحب له هغې پاڼې نه دلته ولې راغللې په دې خاطر چې دلته دا شین خط ورباندې راځي وینئ هو قاری صاحب مهرباني هلته هغه شین خط ورباندې نه راځي تاسې وګورئ 301 لمبر روایت ځکه دا اصلي کتاب ده په مکتبه کې دا 302 لمبر روایت چې ده راوړی ده څو 302 لمبر روایت عام مشایو کله غیرت در پکې وي دا دوکه دي خلکو تاسو سره وګورئ دا ویډیو یاري بیا چالو کړل سره چې دغه ځای کې د مسلمانانو ښه سر خلاص دا ویډیو یاري بیا چالو کړل وګوره 134 نمبر صفحه دی
عبدالله بن عمرو بن العاص د تا صحابي وي صحابي څه صحابي كنت عند النبي صلى الله عليه وآله زه نبی کریم صلی الله علیه و آله سره موجود وم فقال صبر کریم څه وویل کامره یې خلاصه کړه ګوریا تاسو وګورئ مسلمانانو لدغه ځکه د روایت را اخلي ګوریا عمرو بن العاص سم ورته وګورئ مچالو یې کړه الاشراف پنځم جلد وګوره 134 نمبر صفحه ده عبدالله بن عمرو بن العاص د تا صحابي وي صحابي كنت عند النبي صلى الله عليه وآله زه نبی کریم صلی الله علیه و آله سره موجود وم فقال نبی کریم څه ویلو يطلع عليكم من هذا الفج دي درنا دي لارنا يكاسرتي رجل يكاسبرتي الكاسفتني يموت على غير ملتي غاب د پریدم کې پلیکم وبس اخلاص روایت ګوري دا ده يموت على غير ملتي تر دې ځای پوري وس امدغه روایت په سر باندې مسلمانانو تاسو وګورئ په یو صفحه کې د خائنین دومره خیانت او دوکه ورسره کوي ل خپل عوامو سره په یو کتاب په یو صفحه کې كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم زوي ناس وما لنبي عليه الصلاة والسلام سرى فقال نبي عليه السلام الأول الآن يطلع علينا أم داوس براسي باندي من هذا الفجر لدي درين براوزي رجل يوسعي من أهل الجنة لجنتيانونا الله أكبر تاسيو قوري من أهل الجنة دسي سعي بلدي درين راوزي زداب جنتيوي فطلع معاوية نو معاوية رضي الله عنه دي زي توقوري درت معلوميكي كنا درت معلوميكي مسلمانا مهرباني خكاري فطلع معاوية معاوية هو راغب فقلت وما ورتويل هذا هو وما نبي عليه السلام تورتويسي دا غدا قال ونبي عليه السلام رتويل سي نعم هذا هو دا ويدا وسقوري مسلمانانو لدي روايتنا لاندي سكم روايات راغلة دا درا أخي سلي دا قوريا فطلع معاوية فأمدغ زيكي يطلع عليكم من هذا الفجر رجل يموت على غير ملتي وكنت قولي فطلع معاوية دي زي تو قولي دا يو زي دا بدي روايتك فطلع معاوية بديك دا باسناي روايتك دا فطلع معاوية يعني السنة دا باك دين تو قولي إعام وشيو كثير أهل السنة والجماعات بو كمزورو أو ضعيفو باطلو روايتونو خپلو عوامو ته دوکه ورکولی نو موږ به دا روایت پیش کړی و چې معاویه رضی الله عنه جنتي ده ځکه نبی علیه السلام ورته ویلي نو موږ اهل سنت والجماعت خپلو عوامو ته دوکه نه ورکوو ځکه پاسنی روایت هم دروغجن ده لاندینی روایت هم دروغجن ده الله اکبر پاسنی روایت چې معاویه رضی الله عنه ته جنتي ویلی سوی دا هم دروغجن ده او لاندینی روایت چې دی به په اسلام نه مړ کېږي دا هم دروغجن ده ته د خیانت درته خیمه ای مسلمانانو په یو کتاب په یو صفحه کې یو دروغجن روایت را اخیستل د خپل عوامو ته دوکه ورکوي وای ای خلکو بیا ما ته تحدي راکوي څه شی راکوي چیلنج راکوي دا ویډیو یې بیرته چالو کړه ابو مواد په داسې یو شي خو چیلنج راکړه چې د تا دروغ بیا پکې ښکاره نه سي او شرمېدلې په داسې څه باندې چیلنج راکړه چې ته بیا خپلو عوامو ته سپک و ذلیله نه سي په داسې څه چیلنج راکړه تاسې دا راولئ دا د دې ویډیو چې ما ته چیلنج راکوي وایي د دې فلیکم نن درته یو روایت چې کدم بسم الله که د دې باندې دفاع وکړه چې ګوره انصاب الاشراف پنځم جلد دی نن درته یو روایت چې کدم بسم الله که د دې باندې دفاع وکړه چې ګوره انصاب الاشراف پنځم جلد دی وګوره 134 نمبر صفحه دی عبدالله بن عمرو بن العاص د تا صحابي وي صحابي څه كنت عند النبي صلى الله عليه وآله
زه نبی کریم صلی الله علیه و آله سره موجود وم. فقال نبی کریم څه ویلو؟ یطلع علیکم من هذا الفج، دی درنا دی لارنا بو یکاسرتی رجل یکاسبرتی کاسفت دی یموت على غیر ملتی، غاب د اسلام په مارګ باندې نه مړیږي، بس غم د کفر په مارګ باندې. مسلمانانو زه د خلقو ته حیران پاتې یم چې دا څومره دوکهباز خلق دي له خپلو عوامو سره، څومره دوکهباز خلق دي له خپلو عوامو سره چې ته د ما په یو کتاب کې په الله قسم یوه صفحه ده ای مسلمانانو لاړ سئ اشراف الانساب وګورئ، ای عام الشیو لاړ سئ انساب الاشراف کتاب وګورئ، د دې 5 جلده د ما مخکې پروت ده. یو روایت په اسانی کې معاویه رضی الله عنه ته جنتی ویلی سوی ده، وګورئ من اهل الجنه، من اهل الجنه ورته ویلی سوی ده. دا کامره لکه چې ډیره خپه ده که ما ته خپه ښکاره کېږي. نه صحیح ده قاري صاحب ښکاري مهرباني. او په بل روایت کې ورته ویلی سوی ده چې يموت على غیر ملتي، يموت على غیر ملتي. اوس دې خائن ته زه حیران پاتې یم چې او خائنه، یعنی ته شرمېدې نه دا په اسنی روایت په سترګو در نه رغلل چې معاویه رضی الله عنه ته جنتي ویلی سوی ده په دې روایتونو کې، یعنی دومره حیا دې نه کوله، دومره شرم دې نه درلودل. کنزلمار صاحب دومره شرم دې نه درلودل چې دا په اسنی روایت به خو په دې صفحه کې دا هم راغلی، له دې سره به څه کوم؟ اوس که په یو بله صفحه کې وایم لا امکان یې درلودل چې ومینه لیدل، په یو بله صفحه کې وایم امکان یې درلودل چې خپلو عوامو ته بیا دې دروغ ویلي وای چې او والا ما ته خو دا خو په دې مخامخ د دې روایت په سر بل روایت ده چې په هغې روایت کې جنتي ورته ویلی سوی ده. اوس ګورئ عامو شیو، تاسې په ټول عمر په منبرونو باندې دا روایت د اهل سنت له خولې اورېدلی ده چې اهل سنت دې ویلي وای، ویلي چې نبي علیه السلام سره ناست ومه او یو نبي علیه السلام ویل چې اوس به یو سړی راوځي له دې ځای نه چې دا جنتي انسان ده، نو هغه معاویه رضی الله عنه راووتل. دا روایت تاسې اورېدلی ده؟ نه قاري صاحب. ولې مو نه ده اورېدلی؟ ځکه چې دغه اول خو دغه انصاب الاشراف کتاب دا غیر موثق ده، یعنی اعتباري کتاب یو امام دی اهل سنت ورته نه ده ویلی. کتاب الانصاب الاشراف چې ده انصاب الاشراف دا کتاب غیر موثق ده، یعنی اعتباري کتاب نه ده، یو امام هم اعتباري نه دی ورته ویل دا د کتاب په اړه باندې. ځکه یوازینی دغه کتاب تاسې موثق کتاب ویلی هغه یو رافضي شیع مجوسی سی د شریف المرتضی مطهری په نامه باندې ده، هغه یوازینی د کتاب ته صحیح کتاب ویلی ځکه د شیعو عقیده پکې پرته ده او د هغه د عقیدې طرفدارو د البلاذري نه ده، د دې مولا نوم درته وښیم د دې شیخ. دا وګورئ انساب الاشراف للبلاذري، دا پاس د مصنف د کتاب د مصنف نوم ده. دا بلاذري د دې خپله عقیده د شیعو خواته مائله وه، خو دا کتاب خو د اهل سنت والجماعت په نظر اعتباري کتاب نه ده. اوله خبر. دوم زه د دوی د عوامو ته وایم، د عوامو ته حیران پاته یم چې له تا سره به تر څو دا خلک خیانت او دوکه کوي، له تا سره به تر څو د تا په ایمان لوبې کوي، د تا په آخرت لوبې کوي، د اهل بیتو په نامه تجارت په الله قسم در باندې کوي. تاسې دې شرم او دغه پیغور ته مو وګورئ، پیغور در کوم ابو مواده، خو په پیغور نه پوهېږي، دروغجن انساني ټول عمر د خپلو عوامو ته څوک چې خپلو عوامو ته دوکه ورکوي له هغې انسانه به څه خیر وګوري. اوس ګورئ که چیرې اهل سنت والجماعت په دروغجنو روایتونو خپلو عوامو ته دوکه ورکولی، یا یې ورته ویلی چې دروغجن روایت ده داسې ده او هغسې ده، همدا روایت بې راوړی تاسو دې ته وګورئ تر دغه ځای پورې. همدا روایت چې په دغه روایت کې معاویه رضی الله عنه ته نبي علیه السلام جنتي ویلی ده، خو دا روایت باطل ده، هیڅ صحیح نه ده. اوس د دغه روایت لاندې دا بل روایت چې ده دا اوس د راوړی ده چې نبي علیه السلام معاویه رضی الله عنه ته ویلي دی به د ما په اسلام به نه مړ کېږي، یعنې په کفر به مړ کېږي.
به چیلنج هم راکړی. مسلمانانو تاسې راسئ. اوله خبر ابو مواده د تا له صحیحو روایتونو به معاویه رضی الله عنه مؤمن مسلمان درته ثابتوم. څه شی به ثابتوم درته؟ د امامانو په خوله. د چا په خوله؟ د امامانو په خوله. د امامانو په خوله. ګونګیان سي. څه مې درته ویل؟ په دې ژبو باندې ګونګیان سي. مخکې مې درته ویل چې نور مسلمانان راپورته کړي ځانونه مه راباندې برابروئ. مخکې مې غاړې در باندې خلاصې کړلې. سړیتوب په ځان کې پیدا کړي سړي سي. په دې ځای کې تاسې وګورئ د نهج البلاغه ده خطب د امام علي علیه السلام. نهج البلاغه د امام علي رضی الله عنه د خطبو کتاب ده. دریم جلد 114 صفحه ده. په دې کتاب کې 58 خطبه ده. 58 ومن کتاب له علیه السلام الى اهل الامصار. دا د خطبه لوی کتاب ده. د دوی د امام علي رضی الله عنه خطبه پکې را یو ځای شوی دی. په دې کتاب کې علي رضی الله عنه څه وایي؟ دې ځای ته وګورئ. والظاهر ان ربنا واحد. دا ځای درته معلومیږي؟ ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة. ودعوتنا في الإسلام واحدة. لتاسو دی په الله قسم وي. لتاسو دی په الله قسم وي. نن زمانه کې په باړه چنار کې یو اغا ده چې دا خپل په متعه باندې پیدا شوی ده او د دې خپل مور او پلار نه دي معلوم. دا راولاړېږي خلقو ته وایي چې وګوره په دې کتاب کې راغلی دي چې معاویه رضی الله عنه به په اسلام نه مړ کېږي، په کفر به مړ کېږي. دته معلومات وسول، معلومات حاصل سول. او علي حیدر رضی الله عنه څه ورته وایي چې د صفین د خلقو او د موږ ربنا واحد، رب مو یو ده. ونبينا واحد او نبي مو یو ده. ودعوتنا في الاسلام واحده. او د موږ او د دوی چې کومه دعوه ده د اسلام دپاره دا یوه ده. د موږ چې وایي کومه دعوه ده د اسلام دپاره دا یوه ده. آیا علی رضی الله عنه ته د معاویه رضی الله عنه دا خبره نه وه معلومه د نبی علیه السلام چې دی به په اسلام نه مړ کېږي، په کفر به مړ کېږي؟ راپورته سراسه په کمنټ کې لیکي چې دروغ مه وایه، نر سراسه. دا خو د یو کتاب د اوس د کتابونو درته پسې پیش کومه. راسه که د نر زوی د حلال مور شي دوی مو روبدلې دلته ټول اغاګانو ته د چیلنج راځه په خیر. هلته چې کینې ویډیوګانې جوړې کړي، غیرت نه لرئ، ایمان نه لرئ، ایمان در پکې نسته. بچانو داسې به مو غارونو ته ننباسم لکه دا څنګه چې مو ننایستلي یاسته. د نر زمان یاست، یو دومره د نر زوی در پکې سته چې هغه حلال د مور شي د روبدلې. راسه اوس مخامخ شرمیږه یم لانه د ما په کتاب دروغ درته وایي. په یوه پاڼه کې معاویه رضی الله عنه ته جنتي ویلی سوی ده. هغه روایت پرېږدې، دا بل روایت چې په اسلام به نه مړ کېږي دا خپلو عوامو ته د دوکې دپاره پیش کوي. آیا علي رضی الله عنه چې په دغه خپل کتاب نهج البلاغه کې ګوري، پاس ورته وګوري خطب د امام علي رضی الله عنه ده. دې ځای ته وګوري خطب د امام علي، پاس وګوري نهج البلاغه د دریم جلد 114 صفحه ده. په دې کې څه ورته وایي؟ والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحده. د موږ رب، د موږ نبي او د موږ دعوه د اسلام دپاره دا یوه ده. دلته اوس دوی اغاګان له دې سره دوکه کوي. څه شی ورسره کوي؟ دوکه ورسره کوي. هغه څنګه دوکه؟ وایي وګوره دلته علي رضی الله عنه امام علي علیه السلام ویلي چې والظاهر دی وایي په ظاهره باندې مسلمانان ول. ښه لاندې اوس ورته وګوره، اوس بې په باطن کې هم درته وښیم.
لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم يزيدوننا لا إله إلا الله. یعنی وای موږ له دوی نه په ایمان کې په الله او د الله په رسول باندې تصدیق کول، وای موږ له دوی نه زیات نه یو، ولا یستزیدوننا او دوی له موږ نه زیات نه دي. کبروا یا اهل السنه. نعرة تكبير. الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قاری صاحب محترم، د یو ځوان راغلی دی پرون دی الحمدلله اسلام قبول کړي، نو زه د قاری صاحب سره خبرې کوم. تاته د ډېر ډېر مبارک وي. خیر اوسې مننه. هغه د کسان راپورته کړي دغه ځای ډک کړي. د حیدر علي په نامه باندې عمر جان دا راپورته کړه. حیدر علي په نامه باندې. او تاسو اوس دې ځای ته وګورئ. ولا نستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا. موږ له دوی نه په ایمان کې زیات نه یو او دوی له موږ نه په ایمان کې زیات نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرونی منځ کې مرضی. ولا يستزيدوننا. امام علي وای معاویه نه زه په ایمان کې زیات نه یم او معاویه له ما نه په ایمان کې زیات نه ده. د معاویه رب د ما رب ده، د ما رب د معاویه رب ده. ربنا واحد، د موږ رب یو ده، ونبینا واحد، نبی مو یو ده. آیا امام علي رضی الله عنه ته د نبی علیه السلام دا خبره نه وه معلومه؟ العیاذ بالله. د روافضو په مذهب کې علي رضی الله عنه جاهله و. څه شی و؟ جاهله و. دا د موږ اعتراض نه ده په امام علي رضی الله عنه باندې، بلکې د ابو مواد اعتراض، ځکه دی په دې روایت باندې پوه سوی ده او علي رضی الله عنه نه ده پوه سوی. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان. دماغ دي معاوية رضي الله عنه وسيو بل كتاب زدر واخم بوركي بمخسر خلاص. الله ده بحار الأنوار ده مسلمان. كانوا تستسر الشركة هل زملان دي زي تغوكسي بحار الأنوار. علامة مجلسي دود يرسم جلده دريسة وتسلر ويستمى صفحة ده. بحار الأنوار علامة مجلسي دريسة وتسلور دير سما صفحة مسلمانا إعام وشيء ودي زي توقري دي زي توقري. عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام، جعفر عليه السلام لأخبال بلارنا، لباقير عليه السلامنا، أغل أخبال بلارنا، زين العابدين عليه السلامنا، أغل أخبال بلارنا. أنت علي رضي الله عنه روايتك كان يقول لأهل حربه دبا جنگي خلق أخبال دي جنگ خلق وتبيويل إنا لم نقاتلهم على تكفير لهم. مغلى معاوية رضي الله عنه سرسي جنكو دي بارا جنگ نكو سدوي كافران دي. متوجيسي تمام كويس. متوجيسي إنا لم نقاتلهم على تكفير لهم. موږ په دې خاطر جنگ ورسره نه کوو چې دوی کافران دي. وای بیا ورته وګوري ولم نقاتلهم على تکفیر لنا، او دوی له موږ سره جګړه د دې دپاره نه کوي چې موږ کافران یو. اوس ورته وګوري ولكن رأينا أنا على الحق ورأوا أنهم على الحق. لیکن خبره دا ده چې ما ځان په حق لیدل او دوی ځان په حق باندې لیدل. امام علي وای زه له دوی سره په دې خاطر نه یم جنګېدلی چې دوی کافران ول، او دوی وای له ما سره په دې خاطر نه دي جنګېدلي چې وای دوی موږ کافران یو. لاندې روایت ته وګورئ. لاندې روایت إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكن كان يقول هم إخواننا بغوا علينا، هم إخواننا. امام علي رضي الله عنه هیچ چاته د دې نسبت نه کول چې دا یا مشرک ده یا منافق ده، ولكن كان يقول، لیکن علي رضي الله عنه بویل هم إخواننا. معاویه رضی الله عنه د موږ ورور ده. د معاویه رضی الله عنه په لښکر کې چې څومره مسلمانان دي د موږ ورونه دي. هم إخواننا بغوا علينا، د دوی د موږ ورونه دي، لیکن دوی په موږ باندې بغاوت کړی.
آیا علي رضی الله عنه داسې چاته ورور ویل چې هغه په اسلام نه مړ کیږي؟ ویښ نه یاسته؟ الله اکبر. نه قاری صاحب محترم. علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته نه مشرک ویلی نه منافق ویلی ده، بلکې هغه ته یې ورور ویلی ده، ورور یې ورته ویلی ده. کیدای سي د دوی په مذهب کې د دوی اغاګانو ته دا پته نه وي چې علي رضی الله عنه لکه چې په علم نه و خبر، علم یې ځینې پټ کړی ده. علي رضی الله عنه د دوی اغاګان ډېر پوهان دي، ډېر ملایان دي. علي رضی الله عنه په ټول عمر معاویه رضی الله عنه ته دا نه دي ویلي چې معاویه منافق ده یا کافر ده یا مشرک ده وغیره. زه چیلنج ورکوم د دوی هغه ټولو اغاګانو ته، علي رضی الله عنه په ټول عمر کې معاویه رضی الله عنه ته دا خبره کړې چې ای معاویه ته به په اسلام نه مړ کېږي؟ نه. نه قاری صاحب محترم. بالله من الشیطان الرجیم. د خپل شرمیدلي تاریخ چې له اهل بیتو سره ټول عمر بې وفایي کړې ده، ټول عمر له اهل بیتو سره دوکه کړې ده، اهل بیتو په نامه یې تجارت کړی ده، د اهل بیتو په نامه باندې خپل عوام له ایمان او له دین او له هر څه اخلاص کړي دي، خپل ناولي تاریخ د پټېدو لپاره. معاویه رضی الله عنه ته وایي نبي علیه السلام داسې ویلي دي. معاویه رضی الله عنه ته خو علي رضی الله عنه مؤمن مسلمان ویلی ده. په نهج البلاغه کې دوم کتاب دی ببحار الانوار کې هم اخواننا بغوا علینا. دریم کتاب دی اوس پسې راسه. مسلمانانو دا وګوري، الاحتجاج د شیخ طبرسي د دوم جلده 10 صفحه ده. په دې کتاب کې تاسو وګوري، دې ځای ته وګوري. ارى والله ان معاويه خير لي من هؤلاء يزعمون انهم لي شيعه. لما دی وای قسم په الله وي، څوک چې وای ماته ځانونه شاعره بولي له هغو ټولو نه وای ماته معاویه رضی الله عنه بهتر ده. ايش يو معاویه رضی الله عنه کنه په اسلام نه مړ کیږي، ځکه تاسو باطل روایت راوړی ده، خو همدغسې په اسلام نه مړ کیږي. امام حسن علیه السلام ورته ویل وای ايش يو تر تاسو بهتر ده. الله اکبر. امام کچيري معاویه رضی الله عنه په اسلام نیوي مړ سوی، نو امام حسن علیه السلام داسې انسان ته چې هغه په اسلام نه مړ سوی تر شی وي بهتر بللی ده. الله اکبر. الزامي ډز ته مو پام او که مو پام نه و؟ وقرسي. الزامي ډز ته مو پام او که پام نه و؟ او بالکل بالکل. وای د ما دي قسم په الله وي، قسم کوي. څوک؟ امام حسن علیه السلام. ګوري دا پاسو ګوري، لما طعن الحسن ابن علي عليه السلام بالمدائن، کله چې شیو امام حسن علیه السلام په چاقوګان ووهل. دوستانو دا لایف در سره پورته کړي، دا لایف دا سکرین څخه ښکاره کېږي، لایف در سره پورته کړي. په دې اړه باندې ډېرې خبرې دي، نورو مؤمنانو مسلمانانو ته در سره ورسوي. تاسې اوس وګورئ امام حسن علیه السلام څه وایي؟ وایي والله د ما دې قسم په الله وي. ګوري دا بیا داسې ونه وایي چې د کوفیر خلق خو د ګوري یزعمون انهم لي شیعه، دا خلق وای د ما دپاره ځانونه شاعره بولي، له دې نه وایي معاویه رضی الله عنه ډېره ته بهتر ده. اوس چې دوی امام حسن علیه السلام په چاقوګانو وهلی، امام حسین علیه السلام په کربلا کې شهید کړل، علي رضی الله عنه یې شهید کړل. داسې ټول عمر له اهل بیتو سره د اهل بیتو په نامو یا یې متعیه کړي دي، یا یې خمس اخیستلی ده، یا یې ذوالجناح ته سجدې لګولې دي، یا یې له ذوالجناح نه مدد اخیستلی ده. اپډیټ والا مذهب اوس یو ویډیو پرون چا راولېږله، اوس د بیلچې عبادت یې شروع کړی ده. بیلچه داسې بیلچه خو به پېژنې یا ولېږه خالص. بله بله. هو قاری صاحب محترم. اوس اپډیټ والا کمپنۍ دا نه او دا خو نو اوس 2024 شروع کېږي، نو 2024 کې نوي اپډیټ ته ضرورت شته. آیفون برو ماکس راغلی ده، 17 ورته وایي. او قاری صاحب دا به اوس 2024 راځي. 2024 کې به اوس بروماکس ابو مواد صاحب به رامخکې کېږي، بروماکس هدایت صاحب به رامخکې کېږي، بروماکس نجب صاحب به رامخکې کېږي،
دا ریورس دوی را مخکې کیږي دا به واټر پرو را مخکې کیږي څه شی واټر پرو او واټر پروف به را مخکې کیږي چې یعنی سمه ګزاره وکړي. آیا امام حسن علیه السلام داسې انسان تر شیه و بهتر ګڼل چې هغه په اسلام نه مړ کیږي؟ اوس وګورئ الله اکبر. روائع المختارة من خطب الإمام الحسن عليه السلام. السيد مصطفى الموسوي دا كان زلمار يا بل ورځ په ویډیوګانو کې داسې مې فشار ورپورته کړی ده داسې مې فشار ورپورته کړی ته لږ صبر وکړه تر څو چې مې د اصلیت نه یې ښکاره کړی په دې د اهل سنت په کتابونو اعتراض کوه د اهل سنت په کتابونو دا دروغ به دي درته ختموم دا دروغ به دي له منځه وړم درته که دې رب رضا بیا به څه کوې دا به دې ټولو عوامو ته دا ښکاره کوم چې نن دې دلته دروغ ویلې په دې کتاب بیا به څه کوې بیا به بچو څه کوې بیا به کوم ځای ته منډې وهې بیا به کوم ځای ته ځې بیا به کومه دوکه خپلو عوامو ته ورکوې رامخکې کړه دا دروغ دي زر زرې رامخکې کړه زر زرې رامخکې کړه چې د خپلو عوامو ته داسې دې ښکاره نه کړمه لکه له چرګ نسې بڼکې باسې داسې په دې پاکستان کې چرګان حلالېږي که نه په باړه چینار کې بڼکو سره کانه نه پخېږي غالبا دوی بې پخوي خو د مو خواته خو نه پخېږي که نه د مو پښتانه کې له بڼکو داسې باسې ځینې که نه داسې بڼکې به درنه باسم او داسې به د پاکو سوتره د شیو ته ښیم چې دا د تاسې د غاګانو اصلیت تاسې دا د سید مصطفی موسوي د دې کتاب ده من خطب د امام الحسن د امام حسن علیه السلام خپله خطبې دي دې ته وګورئ ومن خطبه بعد البیعه د حسن علیه السلام هغه خطبه چې له معاویه رضی الله سره بیعت وکړل بیعت یې وکړل او بیا یې وروسته دا خطبه ورکړې ده دلته څه وایي مسلمانانو تاسې غوږ سئ ثم قال یا اهل الکوفه ای د کوفې خلقو د ما چې دا زړه له تاسو نه مات سوی ده او یا درنه لرې سوی یمه د دریو شیانو په خاطر باندې مقتلکم لابي د ما پلار مو شهید کړل او د ما مال مو غلا کړل او د ما په نس کې مو چاقوګان راووهل وطعنکم فی بطني دا خو د تا کتاب ده دا خو د امام حسن علیه السلام خپله خطبه ده یا اهل الکوفه ای د کوفې خلقو د ظالم زمانو له یزید نه مخکې تاسې امام حسن علیه السلام په چاقوګانو ووهلی له یزید نه مخکې د غله زمانو تاسې د امام حسن علیه السلام غلا زګورې بیا دوی ماته وایي وایي قاري صاحب توهین کوي دا توهین نه ده دا د تاسې امام حسن وایي شیعه و د کوفې خلقو د ما پیسې غلا کړي ای د غله زمانو ای بې شرمو د غله زمانو نن چې د خپلو عوامو نه غلا کوي د خپلو عوامو نه د خمس په نامو باندې غلا کوي د تاسې پلرونو له امام حسن علیه السلام نه غلا کړي زه نه پوهېږم چې هغه غلا مو په څه نامو کړې ده زه نه پوهېږم چې هغه غلا مو په څه نامو کړې ده نه پوهېږي د ما په دې خبرو امام حسن علیه السلام څه ورته وایي د ما پلار مو شهید کړل د ما پیسې مو غلا کړې او زه مو په چاقوګانو باندې ووهلم په هغه وخت کې خو یزید هم نه و چې نن درته وایي وایي یزید د امام حسین علیه السلام شهید کړل دا امام حسن علیه السلام چا په چاقوګانو ووهلی ده شیخ طاهر صاحب راپورته کړي امام حسن علیه السلام چا په چاقوګانو باندې وهلی ده د امام حسن علیه السلام پیسې چا غلا کړي جالبه درته وکړم پسې جالبه دا بهترین ډز ده اوس یې پسې واورئ وإني قد بايعت معاویه وبلا شک ما له معاویه سره بیعت وکړل آیا معاویه رضی الله عنه داسې چا سره بیعت وکړل چې هغه به په اسلام نه مړ کېدل د ظالم زمانو خو خپل امامان مو تر سوال لاندې راوستلي دي بلا د امامانو در وګرځېږه تاسو خو امامان نه منئ نه مو منلي دي او نه د امامانو په خبره عمل کوي شیخ طاهر صاحب راپورته کړي یا یو مقبوله کړي د هغه اکاونټ خراب شوی ده نن کېږي پورته راشي قاري صاحب محترم شاید سبا ته آخري ورځ د هغه بلاک نه ووځي بیا وشي کولی پورته راشي اکاونټ یې بند دی قاري صاحب محترم دا داسې عذر مو راته وویل کنې درته ډیته کړی مې و
واني قد بايعت معاويه ما واي بلا شکل معاویه رضی الله سره بیعت وکړ. ابو مواده خپل عوامو ته د دوکه ورکړی چې د اهل سنت په کتابونو کې دا راغلی دي چې معاویه رضی الله عنه به په اسلام نه مړ کیږي. آیا امام حسن علیه السلام له داسې چا سره بیعت کول چې هغه په اسلام نه و مړ سوی؟ د مسلمانانو خلافت ولې نه تیاریږي دا غاګان مو؟ ته یو سوال جواب. آیا امام حسن علیه السلام د مسلمانانو خلافت د شیعو خلافت معاویه رضی الله ته وسپارل کې ونه سپارل؟ وی سپارل. ښه کار یې وکړل که غلط؟ ښه کار. دی په دغه کار سپارلو کې په حق او که په ناحقه او په حق او د دې جواب خو تاسې پلارم نسي ویلی. والله چې هغه مړي ژوندي م ټول له قبرونو راپورته کړي دې سوال جواب راکړي. بیا وای دا ګوره د دوی کتاب وای بیعت نه ده ورسره کړی، صلح یې ورسره کړې ده. صلح یې ورسره کړې ده. دا صلح خو له معاویه رضی الله سره کړي که نه مسلمان سره کړي؟ نه، دوی وای نه له کافر سره هم کله صلح کېږي. ښه نو کافر ته خو د مسلمانانو خلافت نه سپارلی کېږي. صلح ورسره وکړي، د مسلمانانو خلافت ولې سپارل ورته؟ بیعت ولې ورسره کول؟ څه شی؟ بیعت ولې ورسره کول؟ او بل مرآت العقول کې علامه مجلسي وای معاویه رضی الله عنه به ډېرې لویې هدیې ورکولې امام حسن او حسین ته، او دوی به قبلولې ډېر په مینه او محبت په دغه هدیې قبلولې. د داسې چا هدیې قبلولې او د داسې چا خوراک او چیښاکې کول او د داسې چا پیسې مصرفولې چې هغه به په اسلام نه مړ کېږي. هغه روایت هم درته ښکاره کوم. الله اکبر. دوستانو دا درس سره شیر کوي هلې زمریان در دا اوس پورې 10,000 وارې هم نه دي شیر شوی. دا سکرین به یو ځلې بند کړم چې دا لایف پورته شي. په دې اړه باندې نورې خبرې ډېرې شته در سره، ډېرې خبرې درته کوم. او دغه ویډیو که تاسې ګورئ دوستانو دا خو هسې زه اوس وضاحت در کوم، لیکن دا خبرې درازې سولې. د دې ویډیو خلاصه د دې دا اوس خپرونې چې روانه ده د دې ویډیو نن درته نشر شوې ده د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې، فیسبوک پاڼه کې، ټیک ټاک پاڼه کې. کولی شئ چې په تفصیل سره دا ویډیو وګورئ او د دې خلکو دروغ درته ښکاره شي. اوس دلته ګورئ ټول اغاګان ناست دي، ټول اغاګان ناست دي. غالبا پرون لکه چې بله ورځ زه نه وم خبر، نن دغه ویډیو یو چا راته راولېږله، عبدالکریم جان ورغلی ده دغه ته ورغلی ده، دغه ابو مواد ته ورغلی ده. نو ابو مواد نه یوه پوښتنه وکړي دی په ډېره چالاقي ځان ځینې خلاص کړي. عبدالکریم جان خو الحمدلله دلته له موږ سره وخت تېر کړی ده. هغه ورته وایي چې د تا امامت په قرآن کې شته که نشته؟ دی ورته وایي چې د تا مهدي په قرآن کې راغلی که نه ده راغلی؟ څه ورته وایي؟ وایي د تا مهدي په قرآن کې راغلی که نه؟ دا دومره دوکه‌باز او دروغجن انسان ده. نو مهدي خو د ما د دین اصل نه ده. ته په دې دا شین دبی په دې نه پوهیږي چې اصل د اسلام دا باید په قرآن کې وي. تو وایې چې امامت اصل د اسلام ده، دا په قرآن کې ولې نسته؟ د تا اصل د اسلام په قرآن کې نسته. اوس که اهل سنت والجماعت بیخي مهدي ونه منیم پروا نه کوي. د مهدي منل او نه منل دا د ما د ایمان برخه نه ده. د اهل سنت والجماعت څه عقیده لري؟ مهدي علیه السلام به د خپل وخت کې به راځي، د خپل وخت کې به د مسلمانانو امیر او خلیفه وي، هغه به اطاعت کوي. که دا سبا د موږ مهدي علیه السلام الله جل وعلا پیدا کړل او راغله د مسلمانانو خلافت واخیستل، په موږ باندې امر واجب ده، موږ به امیر او خلیفه وي، اطاعت به کوو. لیکن په زمانه کې وایي زه مهدي څوک وایي زه مهدي نه منم، نه دی مني هېڅ. دا فرعي بلکې په فرعي مسائلو د شریعت کې لا نه راځي. د قیامت په نښو کې یوه نښه ده، امیر به وي، خلیفه به وي، د مسلمانانو عادل باچا به وي. اوس دا ظالم څنګه ځان ځینې خلاصوي؟ هغه عبدالکریم جان داسې کار ورکړی و، خو دا چالاقه خو زه پېژنمه، داسې کار یې ورکړی و. هغه ورته وایي چې ته دې دا د دین اصل ماته په قرآن کې راوښیه. دی څه ورته وایي؟ وایي ښه په قرآن کې خو ډېر شیان نه دي راغلي، مهدي د تاسو دا په قرآن کې راغلی، نو مهدي د ما د دین اصل د په سترګو ړوند سي؟
خبره پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ بله قاری صاحب قاری محترم صاحب محترم دې د موږ د دین مادي اصل نه دین ده اصل ده نه خیر د مادي دین اصل خو 5 شیان دي. کلمه ده په قرآن کې سته الحمدلله، لمونځ ده په قرآن کې سته الحمدلله، زکات ده په قرآن کې سته الحمدلله، حج ده په قرآن کې سته. بل څه شی ده؟ لمونځ، روزه، زکات، حج او کلمه. 5 شیان د مادي دین اصل دي. دا اصل په قرآن کې موجود ده، پروت ده. تاسې د امامت ته د دین اصل دی وایه، په قرآن کې یو لفظ دا ما ته وخی چې هغه صریح وي، جلی وي، داسې نه لکه بله ورځ چې لاړلې وایي وګوره په غدیري خوم دي، ما په کتابونو کې روایتونه راغلي دي، ما ته وایي چې کذاب او پلانیه او پلانیه. ښه مې فشار در پورته کړی ده، له مجهول و له نامعلومه خلقو نه روایت راوړې، بیا خپلو عوامو ته وایي چې دا صحیح ده. ګوره ما دې تا په دې مذهب کې پیچډي کړي ده، والله چې کومه خبره راباسې، خو زه له حکمت نه کار در سره اخلمه. تدریج باندې کار در سره اخلم، در سره مخکې ځم. په میاس کې یو 2-3 ډزه در باندې کوم چې ټوله میاس بیا په تا باندې دا ځمکه داسې راتاویږي. څه شی؟ یو 2-3 ډزه ور باندې کوم، بله قاری صاحب دا ځمکه ور باندې راتاویږي. اوس د الحمدلله ثم الحمدلله اوس د عوامو کې غیرت پیدا سوی ده، په عوامو کې د اهل بیتو حقیقي مینه پیدا سوی ده، اوس د حقیقي اهل بیتو په لټه کې دي. نور به دې که خدای کوي په دې دروغو ونه غولیږي. یو بچو دغسې لکه دا د حسن الله دلته چې راځي، د حسن الله دا بیچاره خو مجرد ده، دا خو متعو ته ضرورت لري، دی باید متعي وکړي، دی باید ډېر کارونه وکړي. نو دا غریبانه بیچارهګان خو وایي نو وایي که دا پرېږدم نو بیا به متعه چیرې کوم. د اهل سنت په مذهب کې خو زنا نسته، نه د اهل سنت والجماعت په مذهب کې خو نه زنا سته، ځکه که د زنا وکړه سزا به درکوي. نو دوی اوس وایي چې دا مه پرېږده، راځه خو دلته هم خمس پیدا کېږي او هم متعي زنا کولی شي، د متعي په نامه نفسي خواهشات به دې پرېږي. راځه نورې څه کوې؟ په خدای قسم د هر یوه ته یې دا اوس هم ځان معلومېږي چې موږ په باطله باندې یو. معاویه رضی الله عنه باندې بیا دروغ دې 2 روایتونو کې په لاندې روایت کې راغلي دي چې هو به په اسلام نه مړ کېږي. دا دواړه اوس ګورئ اهل سنت والجماعت خو الحمدلله په باطلو روایتونو باندې چاته دلیل نه وایي، په باطل خو د کې مردارترین مواد ده. دوستانو د الله در سره خوندور کې هله